السلام علیکم. یقینا چې واتس اپ په تاسو ټول استعمالوئ. واتس اپ کې ویګا د شپې یو بهترین اپشن چې دی هغه اډ شوی دی. اوس که تاسو لاس وزګار نه وي تاسو خپل واتس اپ چې دی هغه لا ټایم ورکول شي. مطلب تاسو چاته ویډیو کال کوئ آډیو کال کوئ هغه تاسو ټایم ورکول شي. تاسو چې کله هغه له ټایمینګ ورکړو نو تاسو کال چې دی اتوماتیک هغه کس ته ځي. هغه ټیم چې برابر شي نو تاسو کال به هغه کس ته لاړ شي او هغه ته به یو نوټیفیکیشن لاړ شي هغه بل ته نه جوین کړي نو تاسو کال چې دی هغه به سټارټ شي. دغه یو بهترین اپشن چې دی دا بیګا په واتس اپ کې اډ شوی دی. اوس دغه اپشن کوم ځای کې دی او دا څنګه کار کوي مکمل طریقه به درته ښیم. او د ویډیو شروع کېدو مخکې دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتي انفارمیشن ویډیوګانې تاسو لپاره جوړو. راغلو خپل د موبایل سکرین ته خپل کوم واتس اپ چې دی هغه به اوپن کړئ. صحیح ده دا واتس اپ ما اوپن کړ. واتس اپ چې کله ما اوپن کړ نو دی په لا د کم کال اپشن چې دی باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله کلیک کړئ بیا تاسو ته د پلس نشان ښکاري ټلیفون والا دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ په دې 4 نمبر باندې تاسو وګورئ شیډول کال دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته به تاسو ډسکرپشن ورکړئ. ما پکې ټوډے ورکړ. اوس دلته 15 اگست مطلب زه غواړم نن چې په 3:30 باندې د دې کس ته کال وشي. نن 15 تاریخ دی 15 باندې ما کلیک کړ کته نه مې اوکې کړ او ټایمینګ باندې به زه کلیک کړم دا 3 بجې دي او 3:30 باندې به زه کلیک کړم پی ایم دلته نه به زه اوکې کړم او د دې تاسو اینډ کم ټایمینګ دی هغه هم ورکولی شئ د ستاسو زړه مرضي ده یا ورکوئ یا نه ورکوئ. صحیح ده. بیا که تاسو لاندې ښکاري کال ټایپ دې باندې به کلیک کړئ. تاسو کال څنګه غواړئ ویډیو کال غواړئ آډیو کال غواړئ. نو زه غواړم چې ویډیو کال وشي زه به ویډیو باندې کلیک کوم که زه آډیو غواړم نو آډیو باندې به کلیک کوم. دې باندې چې ما کله کلیک کړ کته تاسو ته تیر نشان ښکاري دې تیر نشان باندې به زه کلیک کوم. اوس ته چاته کال کول غواړئ مطلب کم کانټیکټ ته غواړئ هغه کانټیکټ به دې نه ته سلیکټ کړئ. مطلب زه دا یو ملګری دی دته غواړم دا به زه سلیکټ کوم. تاسو ته ښکاري دا تیر نشان دې باندې به زه کلیک کوم. دا تاسو ګورئ دا ښکاري دا نوټیفیکیشن هغه ته لاړ. اوس دغه کوم نوټیفیکیشن چې دی دا به هغه ته شو کوي نه. څه ټیم چې دغه ټیم پوره شو دا نوټیفیکیشن به هغه ته لاړ شي هغه چې جاین کال باندې کلیک کړو نو دا کال چې دی دا به کنیکټ شي. خو دا اپشن چې دی دا هر چا سره کار نه کوي. صحیح ده. که تاسو سره کار نه کوي نو خپل کوم واتس اپ چې دی دا به اپډیټ کړئ ځکه چې دا بیټا ټیسټر باندې دی نو دا هر کس سره دا کار نه کوي.